السلام علیکم دوستانو. یو کونډه ښایسته سوالګره ښځه چې یو ځوان د پیسو په بدل کې غلط کار ته مجبوروله، خو ښځې ورسره څه وکړل؟ یوه ډېره عبرتناکه واقعه چې ښځې په یو وایس میسیج کې شریکه کړې ده. دلته یې تاسو سره شریکوم. د ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ چې تاسو هم د داسې ظالمانو خلکو د عادتونو نه خبر شئ چې سړي په کومه طریقه د پیسو په بدل کې ښځو سره غلط کارونه کوي. دا ویډیو په خپله وګورئ چې په هر څه باندې خبر شئ. خو د هر څه نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زموږ هره ویډیو په وخت در ورسي. دوستانو، تاسو به نن سبا په بازارونو کې سوالګرې ښځې لیدلې وي چې داسې هم وي چې څه ښځې د مجبورۍ نه سوال کوي خو هغوی خرابې نه وي، او څه ښځې داسې وي چې هغوی د پیسو په بدل کې هر څه کارونه کوي. همدغسې یوه ښځه خپله واقعه بیانوي چې زما خاوند وفات شوی و، ورونه مې نه وو، یعنې زما د پلار کور ډېر غریب و. ما به د خپلو بچو د ساتلو لپاره هره ورځ د سهار نه تر غرمې او بیا د غرمې نه تر ماښامه پورې په بورقه کې په پټ مخ سوال او خیرات راغونډولو، او په دې به مې ورځ تېروله. ماښام به چې کور ته راغلم، خپلو بچو ته به مې ډوډۍ راوړه او 100 روپۍ به مې هم پیدا کړې وې. زما 2 زامنو او یوه مې وړه لور وه. زوی مې د 8 کالو. هغه وایي چې په ژوند کې مې هېڅکله هم غلط کار نه و کړی. ځان مې د خپل مړ شوي خاوند امانت ګڼلو، ځکه چې زما خاوند ډېر ښه او نیک سړی و. ورځې شپې تېرېدې په بازارونو کې د داسې ښځو تعداد هم کم نه و چې سوال به یې غوښتو، خو زه نه پوهېدم چې دوی به د سوال او خیرات راغونډولو سره نور څه کارونه کول، ځکه چې ما به په کوم ځای کې سوال کولو او خیرات به مې راغونډولو، نو خلکو به ما ته هم په داسې نظر کتل چې ګینې زه خرابه ښځه یم، ځکه چې زه د دې خلکو په نیتونو باندې پوهېدم چې هغوی زما نه څه توقع لرله. د وخت تېرېدو سره سره د خلکو خیرات راکول هم کم شول. یوه ورځ یو دوکان ته ودرېدم، ورته مې وویل چې د الله په نوم څه راکړه، نو هغه راته هېڅ هم رانه کړل. همداسې څو دوکانونو نورو ته هم ورغلم، خو ټولې راته 13 روپۍ راغونډې شوې. فکر مې کوو چې په دې پیسو زه کور ته څه یوسم. اخر یو دوکان ته ودرېدم، ورته مې وویل چې تاسو خلکو ته الله پاک دومره مال حال درکړی دی، تاسو ولې د الله په نوم غریبانانو سره مرسته نه کوئ؟ هغه راته په جواب کې وویل چې دلته غریبانان نه ټول کاروباریان راځي او ټول ستاسو په شانتې ښځې دي، خو هغوی په دې چل پیسې پیدا کوي. ما ورته وویل زه پوه نه شوم څنګه کاروباریان؟ راته یې وویل چې نور کاروباریان څنګه وي خو غلط کار کوي او پیسې وصول کوي. زه پوه شوم چې کیسه بل شان ده، او همدغه دوکاندارانو هم زما نه همدا توقع لرله. د هغې نه پس ما هېڅکله کوشش ونه کړو چې په هغه اړخ لاړه شم، بلکې د یو جومات مخې ته به ناسته وم، که چا به څه راکړل هم ښه وه، که نه نو ژوند مې همداسې په کړاوونو تېرېدو چې اخر مې زوی زلمی شو او لږې د راحت ورځې شروع شوې، نو د راحت ساه مې واخیسته. دوستانو، په دې واقعه کې یو لوی سبق پروت دی، هغه دا چې موږ تاسو له پکار دی چې غریبانانو سره همیشه د الله په نوم مرسته وکړو، نه دا چې د هغوی د مجبورۍ نه غلطه فایده اوچته کړو، ځکه الله پاک تپوس کولو والا دی او د هر څه به حساب کتاب کیږي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او زما په پیغام به تاسو پوه شوي یئ. ویډیو در سره لایک کړئ، خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.